لله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده ولا رسول بعده وهو خاتم النبيين أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم محمد رسول الله والذين معه أشداء على الكفار رحماء بينهم تراهم ركعا سجدا يبتغون فضلا من الله ورضوانا سيماهم في وجوههم من أثر السجود إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما نن مسألة متنازع فيها بيننا وبين الخصم اغا تفسير د سیما المذکورہ فی القرآن الکریم قرآن عظیم الشان کی د رحمت للعالمین و د آغا د بہترین و صحابہ کرام و نخا دا خود لشوی دا چی سیماهم فی وجوههم من اثر السجود دا دی پا مخونو کی با دا سجدی دا اثر دا وجنا سیماوی مشهوری غلط چې خواص او عوام د دې زمانه په سر شوی دي او د اسلاف او تفاسیر پریخي دي او د سیما معنی په سجدتن سودا سره کړی دا یو تورا ټاپا حال دا دغه تفسیر د سیما په سجدتن سودا سره نظر رحمت للعالمین منقول دی او نه د صحابه کرامو نه او نه ائمه مجتهدینو په تفسیر بلکې دغه سیما چنن خلق هغه ته جنتی محراب وای او د سعدا او شعار او نخې ګرځي در حقیقت دا سیما د خوارجو دا اقوال د مفسرینو په دې باندې شته چې دا مفدا په خوارجو کې پیدا شوی او دا سیما د سعدا او نه ده بلکې دا سیما د اشقیا او د بدبخت خلکو نه خد دغه ټاپا زما د کمی تجربه او د علم موافق په تفریطیانو افراطیانو دواړو جماعتو کې پیدا کیږي صراط مستقیم نه چې څوک د حد نه زیاته کوي او څوک په درجه د تفرید کې کمی کوي په دواړو کې دا پیدا کیږي شیگان اولین مفرطین دي د صراط مستقیم نه ډیر زیات مخ کې تللی دی او په هر کار کې افراط کوي نو د شیگانو په تندو کې دا ټاپا ډیر زیات ده څومره شیگان چې دلته خار کې تاسو وګورئ ای په تندي به دا ټاکې وي او دارنګي دا دعوت اسلامی د شنو پټکو والا چې کم تنظیم جوړ دی پاکستان کې د الیاس عطار قادری په مشرۍ باندې او ډیر بریلی مجازي اخکار کړی دي او په دغه باندې چې صلوات و سلام علیک یا رسول الله په کتب لیکلی وي او دارنګ د یا رسول الله ناره وهلو باندې بریلیان دوکه کړی دي او ګمان د بریلی حضراتو پیدا دی چې دا به اهل سنت وي حال دا دی چې دغه دعوت اسلامی شین پټکو والا عقیده د جبریون د دې په ډیرو رسایلو کې ما کتلی بذات خود چې دوی ترجمه د کلمې کړي دا په دې الفاظو باندې چې الله سے ہونے کا یقین مخلوق سے نہ ہونے کا یقین زمونږ په زړه کې راشي نو دغه عقیده چې د الٰه العالمین نه کېدل او مخلوق نه د نه کېدو یقین دا د جبریو عقیده دا د اهل سنت او عقیده نه ده یو خواته د کلمې طیبه تفسیر غلط کوي د ځان نه دا ترجمه او تفسیر چانه دی کړی
او بل اړخته دغه مضمون چې دوی راخسته چې الله صلی العبد فعل اصلا بندیس نشي کولی دغه عقیده د اهل سنت او ندا زمونږ د عقاید کتب راخسته د جبریو عقیده په دغه عقیده باندې تبلیغی جماعت د دیوبندیانو نه او دعوت اسلامی جماعت د بریلیانو نه قائل نو موږ ټول بریلی حضرات ته او دیوبندی حضرات ته د خپل رقبه او گردن د خلاصۍ د پاره د دې اظهار کو چې حق باندې سترګې پټول نه پکار دغه عقیده چې الله سے ہونے کا یقین مخلوق سے نہ ہونے کا یقین جبر عقیدت مونږ د ډیر عمر نه په چیلنجونو باندې ستړي شو او دعوت اسلامی لره او جماعت تبلیغی لره بار بار مونږ د دې چیلنج ورکړی چې دا عقیده پرچار مکوئ او کدا تاسو ته د اهل سنت او عقیده ښکاریږي نو علما بلري مونږ سره پاغي کې نه خبرې وکړي نه سو خبرو تکینی او نه پدې مباحثه مونږ سره کوي او نه خپل هغه عقیده نه وړي بریلی حضراتو ته بالخصوص مونږه د ریکارډ په ذریعہ باندې او کناستي د سپیکر په ذریعہ د دې وضاحت کو چې د دعوت اسلامی شین پټکو ته تنظیم نه سرسخت باندې مخالفتو کې او ځان نه ته وساتي دا د دوی د نیکنامۍ ذریعہ به نه ګرځيږي بلکې د بدنامۍ ذریعہ وي دا یو گیم د خارجيانو دی فقط جوړ د سو مقاصد د پاره دی درې جماعات دي چې هغه په دې امت کې ذی قدر دي د اسلافونو او د هغه درې جماعات د لاسا کفار د مسلمانانو په ملک نه کامیابیږي یو جماعت علما د مدارس دي دویم جماعت مشایخ د دربارونو دي او دریم جماعت د مجاهدینو فی سبیل الله دا درې جماعت چې کله مسلمانانو کې فعالی اداره علمی کولاوی مشایخ و دربارونو ته د قدر په نظر کتل کیږي او مجاهدین فی سبیل الله دا غي تحریک موجود وي کلم کفار په مسلمان نشي کامیابی دا 1400 کال تیر شوی تاریخ کې کفارو په زبردستی د مسلمانانو باندې ډایرک راتلل کړي دي او ډغری خوړلې دي مات شوی دي نه دي کامیاب شوی هغه نن نسل کال یو نیم سل کال وړاندې دا خپل میشن بدل کړ دا غوی دا ډایرک راتلل چې برتانیه په پاکستان افغانستان ترکیه او په دې ځایونو راغلی و او به شکستونه خوړلي او تختیدلې دي هغه دا سل کلن تاریخ نه دی خواته خپل میشن بدل پدې هغه پوی دي برتانویان چې په مسلمانانو کې دار علمی ورانه نشي دربار د شیخانو وران نشي مجاهدین فی سبیل الله تفرقه نشي او دا غي نیتونه خراب نشي نو کله موږ نه کامیابی دوی دغه مشن د پارا چې علما بدنام کی مشایخ بدنام کی مجاهدین نه خلق واړی نو هغه د پارا دوی تحریک د جماعت تبلیغیه او تحریک د دعوت اسلامی راپورته د دې دواړو تنظیمونو مقصد یوازې او یوازې د علماو بدنامی ده د مشایخو بدنامی ده او د مجاهدینو مخالفت ده څومره فضایل چې د جهاد باره کې دي هغه دوی په خپل بستر باندې چسپانای او می دعوت اسلامی چسپانای او هم تبلیغی جماعت چسپانای د دعوت اسلامی د الیاس عطار قادری چې مولانا د ناتخوان دی یو ناتخوان انسان هغه دوی امیر جوړ کړی دی علم د سر لرینا هغه الیاس عطار قادری لکه تبلیغی جماعت عبدالوهاب صاحب چې د ماستر دی مولانا دی نو دغه یو کتاب په دی باندې لیکلی دی 49 کروڑ په مسله باندې او دا خپل شین پټکی تنظیم او بستر باندې حمل کړی دی چې مونږ سره څوک دلته بستر واخلي نو یو مونږ په یو کم 50 کروڑ باندې قبلي تبلیغی جماعت علم په دی لیکل کړی دی او ټول تبلیغیان دا خبره کوي چې ستاسو عوامو ذهن په دی جوړ شي چې ما ته د خپل مسجد نه دیوی بسترې په اخذ باندې او بل مسجد تطلو کې یو کم 50 کروڑ ملاویږي نو تلی ونه چې بیا د افغانستان یا د عراق یا د مجاهدینو سره په غرونو په کانو په بمبار او په بارانونو کې شپې کې نو هغه فضیلت چې کوم علما لیکل دي
هغه صرف په صف د جهاد کې ملاویږي. هغه تم علما اختلاف لري چې دا ضرب دلته حقیقت لري کنه لري، خو که چا ضرب ورکړم دی نو په صف د جهاد کې دی، صف د جهاد کې علم کې نشتا، مشایخو دربار کې دغه فضیلت نشتا. دا دی او کم 50 کروڑو که څوک ضرب ورکوي یوازې او یوازې مجاهدینو فی سبیل الله ته ملاویږي. دا هر چا خپل فضایل دي کنه، دا هر چا د یو جماعت فضیلت په بل چسپانول دا حماقت او لا علمی ده. کله نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د امر بالمعروف تعریفونه کړي، کله د جهاد تعریفونه کړي، کله د مجلس د ذکر تعریفونه کړي. بیا مجلس ذکر والا فضیلت حلقه د ذکر والا ته پرېده، هغه په مجلس د علم او په نورو کله د علماو تعریف کړي. د امر بالمعروف خصوصي تعریف دا دی چې امر بالمعروف او نهی المنکر داسې یو څیز دی چې د ناهیین عن المنکر په وجه رفع د عذاب د اهل دنیا نه کی، چې دا څومره خلق مستحق د دنیوي عذاب دي چې ناهیین موجود وینو د هغې د وجې نه دا رفع کی. دا د دې خصوصیت دی. د مجلس د ذکر خصوصیت دا دی چې هم جلسا لا یشقا بهم جلیسهم، اهل ذکر داسې جلسا دي چې څوک دوی سره په نیت د ذکر نه ناس هغې نه بدبخته کېږي، دوی د برکت هغې بخلی شي. ګورې دا صفت په یو کې هم نشته. د علم ته څومره خلک ناس که د یو نیت ورکې د علم نه دی هغه نه بخل کېږي. منځ ته څومره خلک راشي که یو نیت پکې خراب دی هغه ته څه فایده نه کوي. جهاد ته څومره روان دي د یو نیت خراب دی د نور جهاد هغه ته فایده نه کوي. خو مجلس د ذکر د ذاکرینو دا خصوصیت دی چې کوم مسلم روایت کې تاسو ته ما ویلي چې تپوس کېږي فرشتې عرض کوي چې یو کس پکې و چې هغه اسی یو کار د پار راغلی و، رب کریم ورته فرمایي هم جلسا لا یشقا بهم جلیسهم، نه بدبخته کېږي جلیس بهم بسببهم و برکتهم. دا د ذاکرینو خصوصیت شو. دا شان دا اهل علم د طالبانو خصوصیت دا چې فرشتې هغه ورته وزري خوري خپلي، دا دی اوس مجاهد په ځان نه چسپاني چې ماته هم خوري، دا دی تبلیغي په ځان نه چسپاني چې ماته هم خوري، ذاکر دی په ځان نه چسپاني چې ماته هم خوري. نه، دا هر چا خپل خپل ځای دی. دا د طالبانو خصوصیت شي. 49 کروڑ ثواب مسله چې چا ضرب ورکړی دی هغه فقط په صف د جهاد کې دی، بیا نه په علم کې شته دی، نه په مجلس د ذکر کې دغه اجر شته دی بیا، او نه په نورو څیزونو کې شته. نو دیوبندیو بریلوی حضرات ټول د متوجه شي دی ته. مونږ به اولن د سیما معنا ذکر کوو د روایت مرفوعانه، ثانیاً به د دې معنا ذکر کوو د روایات موقوفونه، ثالثاً به بیا تفسیر د سیما بیا اقوال التابعین و تبع التابعین پیش کوو، رابعاً چې کوم دی ذکر دا هغه ردود بوي چې کوم صحابه او تابعینو په دې باندې کړي دي، صحابه او تابعینو چې په دې کوم ردود کړي دي هغه ردود به پیش کوو. او خامساً د دې ذکر کوو چې دا سیما په تاریخ او سیرت د انبیاء او صحابو کې موجوده نه ده، بلکې الټا دا په تندو د خوارجو کې پیدا شوې ده. دا په تندو د خوارجو کې پیدا شوې. کومه رساله چې جناب ایاز علی شاه نوری ایاز علی شاه سے ترجمه کړي ده، دغه ته عربی کې مالی کړي دا رساله زما د وړاندې پرته ده په زبان عربي ده، او شایع شوی نه ده. هغې دا مطالبه وکړه چې زه به د هغې مترجم شم، شایع به یې کم. نو دا د زما د عربي الفاظو ترجمه پکې شوې ده، خو عبارات عربي شته دی. همغه رسالې ته ګورئ، هغې مضمون باندې به زه ځم. در زمونږ مشتمل شه په چند مباحثو باندې. اول تفسیر السیما د روایت مرفوعانه، ثانیاً تفسیر د سیما د روایت موقوفا، ثالثاً تفسیر د سیما باقوال التابعین و تبعهم، رابعاً ذکر د ردود الصحابه و تابعین په دغه سیما مختلقه باندې، خامساً هغه ذکر د دې چې دا سیما په تندو د خوارجو کې موجوده وه. المبحث الاول تفسیر السیما من الروایت المرفوعه. معجم اوسط د طبرانی دا حدیث ذکر کړی دی په خپل سند سره. حدثنا عبد الله بن محمد بن علي بن اخي رواد بن جراح قال حدثنا محمد بن ابي السري الاسقلاني قال حدثنا رواد بن الجراح والمسيب بن شريك
قال حدثنا ابو جعفر الرازي عن الربيع بن انس عن ابي العالية عن ابي بن كعب قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم، ابی بن کعب رضی اللہ عنہ فرمائے، رحمت عالم فرمائے، سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود، قال النبی علیہ السلام ترجمہ سیما وکړه په النور یوم القیامه، چې دا ورځ د قیامت کې یو نور مراد دی د صحابه کرامو د هغې د متبعینو د نبی علیہ السلام رښتینو امتیان. ورځ د قیامت کې به د تندون نور خیږي او رڼا به ترې روانوي. د عام امتیانو مقابله کې د دوی فرق به په نور یوم القیامه سره وي، په دې به خلک پیژني. دا حدیث مرفوع په ټولو اقوالو مقدم ذکر دی چې د نبی اکرم صلی الله علیه وسلم ترجمه په یو آیت کې موجود شي، نو بیا د هغې مقابله نه اهل لغت کولی شي او نه چې کوم دی بیا اهل فقه او نه د هغې مقابله چې دی نو اهل تفسیر کولی شي. نو دې نه پته ولګېده چې نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د سیمانه د دې دنیا څه نښه او ټاپه نه ده اخیست، بلکې هغه دنیا کې مراد نه نور یوم القیامه راخسته. دینه بعد بیا تحقیق سندی د دغه روایت ما کړی دی په متعدد ورقاتو کې چې سند لحاظ سره د حدیث درجه د حسن کې دی، د مقبولاتو نه دی. دا حدیث امام طبرانی په معجم صغیر کې مراخسته اول جلد 300 صفحه باندې، رقم د حدیث 619. علامه حسمیم ذکر کړي په مجمع الزوائد منبع الفوائد وم جلد 15 صفحه باندې چې رقم د حدیث 11340. علامه لوسی په تفسیر خپل کې ذکر کړی دی، کم چې بیروتی معرب چاپ نو نسم جلد 213 صفحه دی آیت په ذیل کې الفاظ دادی چې اخرج طبرانی فی الاوسط والصغیر وابن مردویہ بسند حسن عن ابی بن کعب قال قال رسول الله صلی اللہ علیہ وسلم فی قوله تعالی سیماهم فی وجوههم من اثر السجود النور یوم القیامہ. دارنګ علامه شوکانی په فتح قدیر تفسیر کې په وم جلد 9 صفحه کې ذکر کړي. دا الفاظ امداد اخرج طبرانی فی الاوسط والصغیر وابن مردویہ قال سیوتی بسند حسن عن ابی بن کعب. دارنګ دوری منصور نهم جلد 215 صفحه وای اخرج طبرانی فی الاوسط والصغیر وابن مردویہ بسند حسن عن ابی بن کعب. تایید د دې حدیث کوي چې مراد د سیمانه نور یوم القیامه دی. روایت د حاکم په المستدرک دویم جلد 1516 صفحه کې او د مجموع الزوائد یولسم جلد 203 صفحه کې واللفظ للحاکم. دا ابو ذر او د ابو الدرداء رضی الله عنهما حدیث دی. قال رسول الله صلی الله علیه وسلم انا اول من یوزن له فی السجود یوم القیامه واول من یوزن له ان یرفع راسه فارفع راسی فانظر زبگورم بین یدی فعارف امتی من بین الامم خپل امت بد امتونو منځ کې پیژنم وانظر عن یمینی فعارف امتی من بین الامم خیر اختبو ګورم خپل امتیان بټول امتیانو کې او پیژنم وانظر عن شمالی فعارف امتی من بین الامم چپړخ کې به وګورم خپل امتیان بټول امتونو کې زه پیژنم. فقال رجل یا رسول الله کیف تعرف امتک من بین الامم ما بین نوح الى امتی کان خو ډېر امتونه تیر شوي ته به څنګه پیژنې؟ قال غر محجلون من اثر الوضوء. غر اگر نه هغه است ویلی شي چې په تندي کې داغه سپین ټاکې وي
او محجل هغه چې لاس او خپې د هغې سپین وي. نو امت زما بغر محجلون، زما امتیان بغور محجل وي، یعنی مخ به پړقیږي، لاسونه او خپې به پړقیږي من اثر الوضو. اودس چې کړی وي د هغه کم ځایونو پورې چې اودس دا لاسونه انځلي او مغه انداز به رڼا کوي. یو روایت کې راځي چې دا به بد نه ښکاري په شان د برګي مرض، نه دا به یو ډیر نورانیت لري. ولا يكون لاحد من الامم غيرهم، زما د امت نه سوا بل چاته به دا خصوصیت او رڼا نه وي. وعارفهم انهم یؤتون کتبهم بایمانهم، په دې به پیژنم دوی ته به عملنامې خیلاس کې ملاویږي. وعارفهم بسیماهم فی وجوههم من اثر السجود، پیژنم به په نښو باندې په مخ د دوی کې د وجه د سجدې نه. وعارفهم بنورهم الذي بين ايديهم وعن ايمانهم وعن شمائلهم، هغه دوی ته چې کوم نور مخ او شاته روان وي په هغې به پیژنم. هذا حدیث صحیح الاسناد. نو دا روایت دا هغې روایت تایید کوي چې دا هغه دنیا کې یو رڼا ده، په هغې باندې به امتیان نبی علیه السلام پیژني. نو نبی اکرم صلی الله علیه وسلم د سیما معنا په تورې ټاپې ونه کړه، بلکې معنا یې وکړه په هغه نور یوم القیامه باندې. مبحث ثانی تفسیر السیما من الروایت الموقوفه. روایات موقوفو کې او دارنګه د تابعینو پر روایاتو کې چای معنا په بیاض الوجه غور محجل اخسته، چای معنا په سمت الحسن سره اخسته، چای معنا په اثر الخشوع سره اخسته د چې د عاجزۍ نخي بوي، چای معنا په ند طهور و ترلب سره چې تندې لوندوي سجده ولګي خور او اثر ور باندې شي علم د خټه. چای معنا په سفرت او زیړوالی سره اخسته ده، اثر د سحر چې د بے خوبۍ نه بعد د پتندې کې پته لګي. نو که مراد د دینه بیاض د وجه شي ورځ د قیامت، نو دا معنا قریب شوا د نور یوم القیامت سره. او کدی دنیا کې اثرات مراد کړي دي مفسرینو، نو هغې نه مراد اثر د خشوع نه د طهور و سر الارض، سفرت و سر د سحر، د بے خوبۍ د وجنا تندې کې زیړوالی راشي، دا مراد. دغه ټول معنیو ته ما اشارات کړي په رساله کې. اول تفسیر د عبدالله بن عباس سے موقف پیش کو. تاریخ کبیر د بخاری دریم جلد 20 صفحه رقم د حدیث 83. امام بخاری رحمت الله علیه خپل سند سران سعید بن جبیر عن ابن عباس من اثر السجود، معنا د سیما دا کوي بیاض یخشا وجوههم یوم القیامه، دا به یو سپینوالی وي د دوی په مخ به را غالب شوي په ورځ د قیامت، د دوی مخ به سپینوالی او رڼا پټ کړي وي. دا معنا د نور یوم القیامه سره ولګېده او ټچ شوه. دغه تفسیر د ابن عباس ابن محمد بن نصر المروزی په مختصر قیام اللیل اول جلد 25 صفحه کې ذکر کړي. دارنګې الدولابی فلفل کنی والاسماء پنځم جلد 455. آلوسی رحمت الله علیه تفسیر خپل مذکوره صفحه ده. شوکانی فتح قدیر وم جلد وم صفحه. سیوطی رحمت الله علیه در منصور نهم جلد 215 صفحه. دویم روایت د ابن عباس ابن داد صلاتهم تبدو فی وجوههم یوم القیامه، د دې منځونه به را ظاهر شوي راښکاره کېږي به په مخ د دوی کې په ورځ د قیامت، منځ به په ورځ د قیامت په مخ کې راښکاره شي. نو منځ څنګه ښکاره کېږي؟ یعنی اثر د منځ به ښکاره شي چې رڼا او بیاض دی، همغه معنا ده. دم تفسیری تبرین 22 جلد 252 صفحه.
ابن عباس سے ترجمہ کئی سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود قال صلاتهم تبدو فی وجوہہم یوم القیامہ. ګوره دیم مراد دی دنیا کې سنا خلی دا ورځ د قیامت کې څه اثرات دي. دویمه ترجمه د ابن عباس څخه چې منقوله ده هغه دی دنیا کې سمت الحسن. سنن بیهقی کبری دویم جلد 286 صفحه ده. دا علی بن ابی طلحه پر روایت دا ابن عباس سے ترجمہ دا سیماہم فی وجوہہم من اثر السجود قال سمت الحسن. تفسیر بغوی وم جلد 343 صفحه کې دغه معنا کړي وسمت الحسن والخشوع والتواضع. اور روایت دا والی بی دے ابن عباس نغا دا وی لیس بالذی ترونا ندا داسی چتا سوی گو رئی دا ٹاپا دسی ٹاپا ندا چتا سبخکاری لیسا بالذی ترونا لیکنو سیماء الاسلام وسمت وخشوع وهو قول مجاہد. معنی دا شو چې ان السجود اورثهم الخشوع وسمت الحسن الذين يعرفون به. د زیاتو منځونو تاجدونو دوی ته یو عاجزی را پیدا کړي او د دې په دې تندی کې یو خوږواله پیدا کړي. رښتیام د تهجد والا انسان په سړی خلګي چې سړی تندی ته وګوري خوږ لګي په سړی هغه مراد دی. دا معنا د ابن عباس ابن چې اثر د خشوع مراد د سمت الحسن مراد. تفسیر تبری دویشتم جلد 243 صفحه کې نقل کړي. ابن کثیر وم جلد 361 زاد المسیر پنځم جلد 394 فتح قدیر وم جلد وم صفحه. تفسیر بحر محیط لسم جلد 99 صفحه. تفسیر اللباب لابن عادل سوال لسم جلد 294 صفحه. در منصور نهم جلد 275 صفحه. تفسیر خازن پنزم جلد 350. تفسیر ثعلبی دریم جلد 355. محرر الوجیز شپږم جلد 102. تفسیر ابن ابي حاتم دولسم جلد 233 صفحه. دې ټولو د دې دنیا سر واخسته خو اثر الخشوع واخسته نه تورټاپا د ابن عباس ته. المبحث الثالث تفسیر السیما من اقوال التابعین و تبعهم. اول تفسیر د امام مجاہد رحمت الله علیه. الزهد د احمد ابن حنبل ذکر کړي پنځم جلد 145 صفحه سند فلسره. عن غالب بن عبد الله عن مجاهد سیماهم في وجوههم من اثر السجود قال بياض وجوههم يوم القيامه لكثرة سجودهم كان في الدنيا. د ډیرو سجدو د وجنا ورځ د قیامت کې په مخونو سپینواله راشي. ګوره د مجاهد صاحب دا معنا د ابن عباس صاحب ترجمه شو او هغه معنا د بیاض د النور یوم القیامه سره قریبه ده. همدا روایت سنن بیهقی د کبری ذکر کړي په دویم جلد 208 صفحه کې د منصور روایت پیش کړي قال قلت لمجاهد ما امام مجاهد تویل سیماهم فی وجوه من اثر السجود هو اثر السجود فی وجه الانسان. دا اثر د سجدی د په مخ او تندی د انسان کې همدغه مراد دی. فقال ماتا مجاهد سبویل لا دغه نه د مراد ان احدهم يكون بين عينيه مثل ركبه العنز وهو كما شاء الله يعني من الشر. یو کس خودوی کې دا سمشتات چې تندی باندې دا سي ټاپوي لکه زنګون د چیلای عنز چیلای توي وی یو کس دا سي بین عینه چې په تندی مثل رکبت العنز